الله تعالی فرمایي ستا د رب چې چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي. هغه د خپلو بندګانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني، او خپل اولادونه د بېوزلۍ له وجې مه وژنئ. موږ به هغوی ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم. په حقیقت کې د هغوی وجل لویه ګناه ده. او واورئ زنا ته نږدې هم مه ورځئ چې هغه ډېر ناوړه کار ده او ډېره بده لار ده. او پرته د حق وجنې څخه د هغه نفس د وجلو مرتکب کیږئ مه چې الله حرام کړي دي. او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته موږ د بدل اخیستلو حق ورکړی. نو پکار ده چې په وجلو کې له حق نه تیری ونه کړي، له هغه سره به مرسته وشي. او د یتیم مال ته پرته د ښې طریقې مه نږدې کیږئ تر څو چې هغه خپل د ځوانۍ عمر ته ورسیږي، نو مال یې ور وسپارئ. او د وعدو پابند اوسئ. دا یقیني ده چې له تاسې نه به د دې وعدو په اړه پوښتنه وشي. که پیمانه ورکوئ نو پوره ډکه یې ورکړئ، او که تله کوئ نو په سم ترازو یې وکړئ. دا ډېره ښه کړنلار ده او د انجام له لحاظه هم همدا بهتره ده. او هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته یې علم نه وي. غوږونه، سترګې، زړه، د دې هر یو نه به پوښتنه کیږي. په ځمکه په تکبر سره مه ګرځه، ته نه ځمکه څیرولی شي او نه د غرونو جګوالي ته رسېدلی شي. له دغه چارو څخه هر یو بد اړخ ستا د رب په وړاندې ناکاره دی. دا هغه د حکمت کتاب دی چې ستا رب تا ته وحي کړی دی. او ګوره د الله سره کوم بل شریک مه جوړوه، که نه نو دوزخ کې به پرېوځي او له هرې ښېګڼې نه به محروم پاتې شي.